سلامونه او نیکې هیلې درنو دوستانو، دا د پښتو کمپیوټر زده کړو خپرونه ده او زه پټان افغان ستاسو په خدمت کې یم. درنو ملګرو، نن به په دې باندې وغږیږو چې څنګه کولی شو خپل USB فلش ته یو پاسورډ ورکړو. ډېر یو اسانه او ساده طریقه ده. کله چې تاسې خپل فلش له کمپیوټر سره وصل کړئ، دا زموږ فلش دی یا USB ډرایو دی. کله چې تاسې خپل کمپیوټر سره خپل USB ډرایو، پن ډرایو یا فلش وصل کړئ، نو په هغه باندې به رایټ کلیک وکړئ. د رایټ کلیک نه وروسته به تاسې دلته یو اپشن دی ګورئ، ټرن آن بیټ لاکر، دې باندې به کلیک وکړئ. یاد مو وي چې کله تاسې په دې باندې کلیک وکړو نو تاسې به خپل فلش له دې کمپیوټر نه وباسئ، ځکه د دې زیات امکان وي چې په هغه کې کومه ډیټا وي هغه خرابه شي، مجبور تاسې بیا هغه پاسورډ کړئ. نو دلته یوز پاسورډ ټو انلاک ډرایو او دا سمارټ کارت دی، چون په افغانستان کې د سمارټ کارت دغه لا تر اوسه نه دی موجود، نو د هغې له کبله موږ راځو همدلته یوز پاسورډ ټو انلاک د ډرایو، دلته یو پاسورډ ورکوو ورته د خپلې خوښې، ستاسې چې په هر زړه باندې پاسورډ خوښ وي. پاسورډ مې ورکړ، لاندې به دویم ځلې بیا ریټایپ کړئ، ورته دویم ځل دپاره به ولیکئ تر څو ستاسې پاسورډ کې څه غلطي پاتې نه شي. نیکسټ به کوئ. لینکس وروسته تاسې ګورئ how do you want to store your recovery key، یعنې که چېرته تاسې غواړئ دا خپل پاسورډ په کوم شکل ځان سره سیف کړئ، سیف کوئ او که پرنټ کوئ. نو چون ما سره پرنټر نشته دی، زه دلته سیف وهم او د یوې لیکنې په شکل یې ځان سره سیف کوم. راځم مثال هر ځای کې چې ستاسې په کار وي، که کله ستاسې د هیر وځي کولی شئ د دې نه استفاده وکړئ. دا فایل موږ سیف کړ، نیکسټ وهم. اوس دلته یو اپشن ورکړه آر یو ریډي ټو انکریپټ دس ډرایو، وایي تاسې غواړئ چې دغه پروسه شروع کړئ انکریپټ کړئ دا خپل USB فلش. نو زه سټارټ انکریپټینګ وهم، انکریپټینګ روانېږي. ښه، زموږ د ډرایو انکریپټینګ شروع شو. نو دغه چې دی ډېر زیات وخت نیسي، نو تاسې به نه ورخطا کېږئ او دا به انتظار باسئ تر څو دا 100% تکمیل شي او له هغې وروسته ستاسې دا پروسه پای ته ورسېږي، ستاسې په فلش باندې پاسورډ ولګېږي. خو یاد مې وي چې د پاسورډ ورکولو نه وروسته او چې کله انکریپټینګ شروع شي، تاسې به خپل فلش له کمپیوټر نه وباسئ. که چېرته مو وویسته نو د هغې دننه چې کومه ډیټا ده هغه به ټوله له منځه لاړه شي او یا دا چې ستاسې فلش به خراب شي. درنو لیدونکو، زموږ د بیټ لاکر انکریپټینګ چې و په فلش باندې هغه تکمیل شو. راځو اوس د کلوز بټن ووهو. د دې وروسته راځو خپل فلش ته. تاسې ګورئ چې زموږ فلش باندې داسې یو د قلف علامه راغلی ده. نو کله چې موږ په ده باندې کلیک کوو، دا خو لومړی ځل دی که چېرته موږ خپل فلش وباسو له کمپیوټر نه او بیرته یې د دویم ځل لپاره له خپل کمپیوټر سره وصل کړو، نو ډایرکټلی به زموږ نه پاسورډ وغواړي. که چېرته موږ پاسورډ ورنکړو نو موږ به دته نشو ننوتلی. تاسې ګورئ که زه چېرته په ده باندې کلیک کوم نو دی به ما نه پاسورډ غواړي. زه اوس دلته خپل پاسورډ ورکوم. انټر وهمه، ورننوځم. دا دی پاسورډ مې ورکړ، اوس کولی شم زه ورننوځم دې ته. درنو لیدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه. که چېرته غواړئ زموږ د خپرونو نه آګاهي ترلاسه کړئ نو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د زنګ په اپشن باندې کلیک وکړئ تر څو زموږ نوې ویډیوګانې چې موږ یې خپروو تاسې ته در ورسېږي او تاسې له هغه نه خبرتیا ترلاسه کړئ. په همدې شکل که چېرته زموږ له خپرونې نه تاسې کومه نیوکه،
غوښتنه یا وړاندیز لرئ کولای شئ موږ ته په کومنټس کې راولېږئ ترڅو موږ هغه په پام کې ونیسو او د هغې مطابق ستاسې د ذوق مطابق علمي خپرونې تاسو ته وړاندې کړو. تر هغې چې له یو بلې خپرونې سره زه ستاسې په خدمت کې حاضرېږم. په لوی الله تعالی مو سپارم. د خدای په امان.